د لوی خدای په نامه د خبرونو سرچپي. افغانستان او ازبکستان ترمنځ د 243 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا لیږد او ویش څلورو پروژو تړونونو لاسلیک کېدل. دوحه کې د اسلامي امارات سفیر محمد سهیل شاهین او د قطر سرې میاشتې ټولنې له رئیس ترمنځ لیدنه. او په غزه کې د غیر بشري وضعیت دوام. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبې د 1404 کال د زمري 28مه نیټه ده. زه عزیزي یم. دا بشپړ خبرونه دي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د 243 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا لیږد او ویش څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. دغه تړونونه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند، د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک میرزا محمدوف او نورو چارواکو په حضور کې لاسلیک شول. په دغه تړونونو کې د 210 کیلومترو په اوږدوالي د 1500 کیلو ولټ مزي غځولو سربیره د الوان دښتې او ارغندي سبستانونو د ظرفیت لوړولو او له ارغندي سبستیشن څخه ننګرهار ته د 220 کیلو ولټ مزي غځول او الته ورته د شیخ مصری سبستیشن جوړول شامل دي. دوحه کې د اسلامي امارات سفیر محمد سهیل شاهین د قطر سرې میاشتې ټولنې له رئیس فیصل محمد العمادي سره کتل دي. دوحه کې د افغانستان سفارت وایي چې دواړو خواو په دې ناسته کې د سوري زړه د ناروغانو د عملیات لپاره د قطري تجربه لرونکو ډاکټرانو د لیږد، افغانانو ډاکټرانو لپاره د زړه ناروغیو د ښوونیزو دورو د جوړولو او نور اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د سرې میاشتې ټولنې رئیس پر هراخیز همکاري ټینګار کړی او یادو برخو کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د کندهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ویاند محمد حنیف حقمل وایي چې له دې ولایت څخه بهرني هیوادونو ته د انځرو د صادراتو لړۍ پیل شوه او په لومړي پړاو کې 100 ټنه انځر سعودي عربستان او متحده عربي امارات ته صادر شول. د نوموړي د معلوماتو له مخې سږ کال به په کندهار کې د 15,000 هکټاره ځمکې څخه د انځرو حاصلات ترلاسه شي چې تیر کال په پرتله 40 سلنه زیاتوالی شي. او روسي خبر ده چې حماس اسلامي غورځنګ د اسرائیلي رژیم له لوري د غزې ښار د اوسیدونکو د کډه کولو پلان زرګونه فلسطینیانو د نسل وژنې او بیکوره کولو نوې پړاو وباله. حماس په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بشردوستي په نوم د غزې څانګې سویل ته د غزې ښار د اوسیدونکو لیږدول ښکاره دوکه ده او دغه کار د اشغالګرو ځواکونو د جنایتونو پټولو په موخه ترسره کیږي. له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښه شهر.